د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله دا د کعبه کور د الله دا د کعبه حجان وردرومي د زخمي زړونو دعوا ده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. رواه الترمذي. عايزان خبره هغه د جهنم په باره کې روانه ده. ترمذی شریف حدیث دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جهنم ور چې دی هغه اول وار زر کاله خالی هغه تیاری دی، هغه جوړې دی، هغه بلې دی. زر کاله پرشتو پر هغه باندې مطلب مهنت چې دی هغه وکي. داور چې دی هغه تک سر واوښتي، بیا پرشتي ورته و جوړېدلې د دې ور تیاری کوله زر کاله. پس له زر کاله داور چې دی هغه تک سپین واوښتي، بیا ملائکه پس له هغه بیا ورته و جوړېدلې هله زر کاله نور و قربان دي تیر چې داور تک تور واوښتي. یعنی معنا دا سو چې دا د جهنم ور په 3000 کاله باندې بل سوی دی. د جهنم ور په 3000 کاله باندې تیار سوی دی. تا اندازه ولګوا چې په 3000 کاله باندې ور تازه کیږي، تیاریږي، برابرېږي. هغه به څنګه ووري؟ یاره خو ما او ته معمولی سالن و ډوډۍ پخوو، معمولی هغه لیټر را واخله، باکس دانه را واخله، څونه ور بلیږي د دې سره، څونه ور بلیږي. لیکن دلته 3000 کاله پر دې ور باندې مطلب مهنت چې دی هغه وسو. په آخر وار کې دا ور تک تور واوښتي، اوس هلته توره تیاره ده. اوس ور خو خپل رڼا لري، او دغه د جهنم ور چې دی هغه به رڼا نه لري. الله رسول فرمایي بالکل فهي سوداء مظلمه، تک تور او تور تیاره به نه به څوک ویني، نه به څوک محسوسولی سي چې پلانې په څه حال کې دی او پلانې په څه حال کې دی. سیسو دونه سخت ورځ او دومره مشکل ورځ او دومره ستړی ورځ چې دا غسته. ګوره پرون حدیث شریف د مسلم شریف حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د کافر یو غاښ دا به دومره یې لکه د احد غر. اوس احد غر خو هر چا نه یې لیدلی، دا عمر دی ته نږدې دا مخامخ غر چې کم دی. یاره ولاړ څه په فیسبوک یا احد چې دی هغه ووایه چې دله راځي. دا یو غاښ د چې دی هغه د جهنمي دی. دا رقم 2 غاښونه. دا د مسلم شریف حدیث دی. دا د امام ابو حنیفه او د امام شافعي صاحب، د امام حسن او د امام حسین رضی الله عنهما دا رقم د ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق قول نه دی، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول دی. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله ویلی دی. صحیح سلو. او هغه بل بیا د مسلم شریف حدیث دی. پیغمبر اسلام فرمایي صرف اور صرف دغه د جهنمی چې کومه چمړه ده، لازم اوسه چې کومه چمړه ده دا څو چوړایي څو ده. د الله رسول فرمایي صرف د هغه چمړې چې کومه موټایي ده، موټایي چې د پوندواله دی، هغه د 3 ورځو لار ده. 3 ورځې سړی پر هغه ولاړ شي تر یو ځایه پورې څو سفر کیږي. خدای دې وکړي د میرجي په ګام شي څو سفر کیږي. دا د جهنمي خالی د چمړې موټایي د پوندواله دی. ولګوي اندازه ولګوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا خبري واورېدلې د جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام، پیغمبر اسلام دومره وژړل، دومره وشکه تر سترګو بهېدلې چې دغه خبره جبرائیل امین علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته کوله. الان کې جبرائیل امین علیه السلام جهنم لره نه ځي،
الله جهنم د جبرئیل امین علیه السلام د پاره نه دی پیدا کړی. الله رب العزت جهنم چې دی هغه د انبیاو د پاره نه دی پیدا کړی. دا زما استاد د پاره دی، دا د جناتو د پاره دی، دا د شیاطینو د پاره دی کله دین د اسلام څخه په اخوا ژوند لري. اوس پیغمبر علیه السلام جړل ما او تا د حکایت و د قصې و دی لطیفه په نیت باندې ورته ګورو جهنم داسې دی. دا د دې د پاره ما او ته د کوچ بیا ما او ته ځای په مجلس کې وایي چې جهنم داسې دی، خو خود دغه پر ما او ته باندې اثر نه کوي دا خبره. او په کار دا چې پر ما اثر وکي، په کار دا چې پر تا اثر وکي. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جبرئیل امین علیه السلام ته وایي دا میکائیل علیه الصلاۃ والسلام ما تر اوسه په خندا نه دی لیدلی، دا ولې خندا نه ورځي، خاندې نه، د خندا خبرې نه کوي، د دې څه وجه ده؟ جبرئیل امین علیه السلام ورته ویلي یا رسول الله چې کله الله رب العزت د جهنم پیدا کړی دی، د جهنم اور یې لګولی دی، د هغې ورځې څه میکائیل علیه الصلاۃ والسلام نه دی خندلی. څه معلومه ده دی نه چې دلته زه ورسم؟ څه معلومه ده؟ شیطان خو په ملائکو کې اوسېدی، بیا اخر لاره چپه سوه خطا سوله، بیا چیرې ولاړه؟ نو میکائیل علیه السلام بیریږي پر دې خبره چې هسې نه چې زما انجام هم دلی سي، په دې وجه خندا نه ورځېدله، دی خاندي نه. صحیح سلو؟ هغه زما او ستا خندا ده چې درېده نه لري، هغه زما او ستا مستي ده چې درېده نه لري، هغه زما او ستا مجلسونه دي چې پای نه لري. لیکن میکائیل علیه السلام خو په حقیقت خبر ولنو چې څنګه اور دی او څنګه بل سوی دی، د چا د پاره بل سوی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې جهنميان هم ستا، دا کټګریانې بلل کېږي، دا علیحده مطلب د یوه جهنمي یو حال ده، بل جهنمي بل حال ده، بل جهنمي بل حال ده. داسې جهنميان هم سته چې د اور په صندوق کې به واچي، د اور سرپوش به یې، د اور میخونه به ورباندې ټک وي، بس دا به جهنم تر وغورځي. ګوره چې په کومه کنده کې ونښلې، اوس هغه پښتانه وایي د عالمه سره غم نه غم دی. دلته د دې سړي غم چې دی هغه یوازې د پر کور دی، د عالم سره غم نه دی، ځکه دی نه دی په خبر چې د عالم پر کور څه حال دی. صحیح سلو؟ دا د جهنم. اوس به زبم د جهنم د پاره مطلب تیاری به داسې کوم، ځان بچاو کوم او تاسو هم ځانونه بچاو کوئ. صحیح سلو؟ او دا تم په خبره چې بچیش بچاویږو، زم په دې خبره یم. د الله حکمونه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې دا ګارنټي ده د جنت، د جهنم څخه د خلاصون لاره ده، د جهنم څخه د خلاصون لاره ده. ابل زایو ملګری ما ورته ویل ته به داسې وکړې تبلیغ کې وخت ولګوه. ډول مولوي صاحب څه تبلیغ غواړي؟ وروره دا بچانو لره روزي ګټل دا عبادت نه دی؟ مال و عبادت دی، د بچانو روزي وګټه، بیا دا کار وکړه. د بچانو روزي ته 24 घंटे په دې اخته یې، د دعوت والا بچان نه لري. صحیح سلو؟ لاره به نه جوړه پر دواړو سترګو. الله دې ما توفیق راکړي. یو سړی وایي یاره دا تلاوت ډېر ثواب لري، زه ورته یې نه کوم. الله دې توفیق راکړي، الله دې توفیق راکړي. خامخا به کوم، ته دعا راته وکړه، باندې به نه لټوې. ملا او تبلیغي په دې خبرو خطاوځي. الله خو زما او ستا په ازل الله رب العزت زما او ستا تقدیر الله لیکلی دی، زه به څو باندې وکم په دې خبرو کې. پر دواړو سترګو په نیمه شپه دعا راته وکړه چې الله رب العزت ما توفیق راکړي. صحیح سلو؟ دا مګوانو بچان له روزي ګټلو عبادت یو پلانې کار کولو عبادت. نو عبادت یو شی عبادت څو نور ته نه کوي، چې یو شی عبادت څو نور به نه کوي. عبادت خو الله ذره استولي دي، هر یو پر خپل وخت باندې کوي. 5 وخت المنځ دا فرض دی، د فرض څخه ما بعد الله رسول فرمایي ورڅ حلال ګوله پیدا کړي. شته حلال ګوله پیدا کړي مخستن ته چیرې دکان دی ولې باندې. صحیح سلو؟ معنا دا د الله مرته د ارش خپل ټیم را کړی دی. او بیا بل حدیث دی، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرة الكافر يوم القيامه مثل احد. د کافر یو غاښ خو د الله رسول فرمایي، ګوره مسلم شریف حدیث مولو، د کافر یو غاښ په جهنم کې به دومره لکه د احد غر، وفخذه مثل البيضاء، او د چې کم دا اورون دی، اورون هغه یو غر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وشوي چې هغه غر ادر احد ډیر غټ نه چې غاښ دونه دی. صحیح سو؟
نورون بیا څونه او د الله رسول فرمای ومقعده من النار مسيره 3 مثل ربز. پیغمبر اسلام فرمای د ترمذی شریف حدیث دی اسانه تور بدرته ما قبل حدیث هم دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای د کافر د ناشته زین دی اوس ما ته چې ناشته ما ته تقریبا 2 فوټه زیاده زی ما ته 2 فوټه نیولې دي صحیح سلو او به چې مربع کې نو ټوټل 3 فوټه زین جوړیږي په دې کې ما ته ناشته. د الله رسول فرمای د جهنمی خالد ناشته زی چې دی هغه دونه دی د مکه شریف څخه سه تر مدینه شریف مکه شریفه مدینه شریف ما بین تقریبا هغه دی 480 کیلومتر لږه شپورته کښته وي 480 ان لکه د کوټ سولار څخه قندار له د قندار څخه بیرته راسه کوټ لره صحیح سلو کابل تقریبا 800 کیلومتر وي د کوټ څخه اوس دا تقریبا په لږ کم 1500 کیلومتر دا خالص چش دی دا د جهنمی د ناشت ځای دی په دې کې بدای ناشت نو چې څونه شی بدن جسد صورت لوی اغونه عذاب اغونه تکلیف چې دی هغه اثر باندې لري صحیح سنو څونه عجب خبره ده. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الكافر لا يسحب لسانه الفرسخ فرسخين. فرمایي پیغمبر علیه السلام دا د جهنمی ژبه نه ده دا به یو پرسخ تقریبا 15 کیلومتر جوړیږي 2 پرسخه د تقریبا 11 کیلومتر دا ژبه به خالد دره وتلی خلک به خېج او راخېج دا نه چې دا خلک د ژبه د پاره یاره هغه په خپل عذاب اخته دا هغه ژبه د چې ما او تا غیبت ور باندې کوو ما او تا بهتان ور باندې وایو ما او تا شکنځل ور باندې کوو ما او تا پوچ رد چې دی هغه ور باندې وایو ما او تا پحش ور باندې وایو دا هغه ژبه ده او د دې ژبې د پاره هغه ورځ ده. نن د ژبې د پاره دا ورځ ده چې ما او تا نعوذ بالله استغفر الله ځان د پاره غیبت پر جوړ کړی دی د سبا ورځ هغه ده. نن ورځ ما او تا پسترګو ولیدله د سبا ورځ چې دغه محمد رسول الله فرمایي د محمد رسول الله په خبره کې ما او تا شک پیدا کېدلی سي که شک پیدا سو نور می کور خراب سو صحیح سلو چې کله هم ما او تا غیبت وسلو غلط خبره وسو بهتان رسول سلو اسانه خبره خدا ده د الله رسول فرمایي چې کله د غیبت کفاره داده چې ته دغه سړي صفت بیا وک تعریف یې وک صحیح سلو او اسانه خبره خو نو داده چې ورسه معافي جنې واخله چې یاره انسان دی خامخا به سره سویل سوي موږ په ټول ژوند دا نه کوو موږ در اوسه چاته نه دیول معافي راته کوه ما به دا وایي الانکې سل واره به پسې ګایېدلي از موږ څونه غټه تباهي ده د الله و عذاب ته ځان نیولی سو د دې سړي و بدنامۍ ته ځان اوس نیولی چې ولې را پسې ګایېدلی یم صحیح سو اوس ګوره که ما ته چا ویلی چې یاره مولي صاحب معافي راته کوه ما په تا پسې یو چپه خبره کړه زه ورته یا ولې دې کوله پر چش دې کوله نه دې بخښمه دا خبره نه وي په کار صحیح سلو اوس ګوره دا سړی رالی تاسو معافي غواړي نو ته لا نخرې کوې نو بیا که ما او تا چې په چا پسې خبره کړې ده هغه لره موږ ورلو که بیا هغه موږ نه معافولو بیا به څه چم کوو صحیح سلو نخرې به نه کوو الله دې تا معاف کړي الله دې تا پرده وکړي الله دې زما پرده وکړي تم دعاوې راته کوه کېدلی چې ما څه در پسې ویل یا راولاړ څه مطلب ورته ویلی نه سي یا ورک دی یا مسافر ورته سره ملګري واس اوس هغه سړی نه پیدا کېږي دا موبایل د چا دی ورور هغه سړی اوس نه پیدا کېږي نو بیا استغفار ډېر پسې ووایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر لهم دا دعا یې پسې وکړه الله رب العزت بیا ستا غیبت چې موږ کم کړی هغه به الله رب العزت را معاف کړي دا هغه د عذابه سبب موږ چې دی هغه خلاص صحیح سلو نو دا هغه ژبه ده چې هغه 15 کیلو 15 کیلومتره ده او هغه به خلک چې دی هغه لوړ پر ګرځي را ګرځي ته ورسې ورته موبایل زوی ته ورته وزه د باندې وسه کاروبار کوي نو دا ګور زما سم غیبت کېږي او بهتان وایو څه چپه چپه خبرې او ای سکول د کالج الکوان چې الله اکبر نو د خپل ژبه به خیال وساتو د هغه ورځې به راوګرځو د هغه ورځې به راوګرځو
او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل من نار من النار يتصعد فيه 70 خريفا ويهوي به كذلك فيه ابدا رواه الترمذي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په جهنم کې یو غر دی، نوم یې صعود دی. صعود په سواد سره دی، سین نه، یو صعود دی یو صعود دی، البته فرق په لیکلو کې سړي ته بیا ورکوي. دا صعود چې دی هغه غر دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای دغه غره لره به جهنمي خیږي هله په 80 کاله به سر ته ځان ورسوي. په 80 کاله کې به د جهنم د غره و سر ته دی و یار ځان به خلاص کم. نه یو سړی د ورو د بل شي غره ته وخیږي کوي څه خلاص وي. 80 کاله به دی خیږي هله او چې ورسېدی دې سر ته بیرته برایله کېده شروع شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي په 80 کاله کې به ختلې، په 80 کاله کې به بیرته لاندې راشوي. لکه کله کله سړی یو پاڼ ته خیږي، درخت ته خیږي، یو جنت ته خیږي، یو چت ته خیږي، یو دیواله ته خیږي، لږ وخت خیږي بیرته راوشوي. خاص کر سړی غره لري په غره کې سړی دروځي ختلې بیرته راوشوي. اوس په 20 منټه کې وختلې، په 2 منټه کې بیرته راشوي. داسې به د الله رسول فرمایي دا د عذاب بل صورت دی. د بدا فکر او غر دی، هغه د غره سر دی، هغه ته چې وخیږم بس نو خلاص بسم هلته بدون ور نه نو حل خپل مهنت وس په غره کې غرم د ور دی، ور دی، تم ور اخسته نو تخیر نعوذ بالله. حل 80 کاله کې په څه خواري یاره موتاد ویم چې تخیر خلنو ګوډه خوږیږي، ملا خوږیږي، پر پیپ لاس نیولې، پر ملګری لاس نیولې. دا جهنم کې سبحان الله 80 کاله خو ګورز موږ عمر لا هم کلانې ډېر کم خلک دغه عمر 80 کاله ته ورسیږي او بیا راشو کېده بیا 80 کاله دي. یو سلسل کاله به خالد غره ته خېږي راخېږي. صحیح سلو نو دا غره هم د چا د پاره دی، د هغه چا د پاره دی چې څوک د الله او د رسول د خبرو سره لیري، د الله او د رسول خبرې ګپ ورته ښکاري. صحیح سلو قطعا الله رب العزت ډیل را کړی دی، مهلت را کړی دی. بیا چې کله مهلت ټیم ختم شو، زما استاد چې د ژوند ټیم ختم شي، بیا ما ته 2 سکند ژوند د الله سره په هر څه اخستلی شو. داسې د الله چې کله ډیل مهلت را کړی دی هغه ختم شو، بیا خبره خلاصه ده، بیا نورې خبرې نشته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای لسرادق النار 4 جدر. او فرمای پیغمبر اسلام کتب کل جدار مسیرة 40 سنه رواه الترمذی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای د جهنمی خپل 4 دیواری سته. د جهنمی لکه د جیل، د قید خانه، د کمرې، د هغه رقم جهنم خپل مطلب 4 دیواری چې داخله دي. بیا چې کله کله دا شسته چې جهنمی علایده خپل 4 دیواری چې داخله دي یو واجب دی پکې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای دا د 4 دیواری دا کم دیوال چې پر دره ګرځیدلې دي، د دې 4 دیواری چې کم چوړای د پر دیوال چې توخه دیواری چین چې کم بوله. صحیح سو د دې دیوال زمرتي دیوالونو خو تقریبا فوټ دي 8 انچ دي، زیاده سے زیاده نو 2.5 مغز موري چې کم دي هغه 3 فوټي. تل الله رسول فرمای دغه 4 دیواری چې کومه ده د دیوال چې پر جهنمی راګرځیدلې دي، دا دغه د دیوال سر چړې پر وخیږي زموږ خود پټو 3 فوټه یو دا به 40 کاله لاري د دیواله چې لوړ دی پر رواني چې پر اوړي 40 کاله خالد دی دیواله دونه پند دیوال دی چې په 40 کاله غنه ختميږي. 40 کاله رواه الترمذی. دا ورځم صحیح سلو. اوس اندازه لګوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو وخت دغه د جهنم خبري وکي به صحابي و ډېر پریشان شو، انصاري صحابي و بیا ولاړی کور ته، بیا نه راوتی ورکبو. بیا پیغمبر سم پښتنه وکړه پلانې نه معلومه ځاول یا رسول الله پر کوري بس و ډېر پریشان دي، ډېر غمګن دي، اصلي و بیریږي کله.
بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته ورغلی چې ورلې بس حلال چې سره وکي پر هغه ځای دی گزار سو مړ سو چپس د الله رسول فرمای د جهنم د خو پسې زړه ټوکړي ټوکړي سو د جهنم د خو پسې زړه وچاودل سو نه وای زاره وچاودل سو زړه د جهنم د خو په وچاودل سو یو صحابي نو جهنم لرتلی بیا پیغمبر سم یار دوست ملګری زاره وچاودل سو نو ورځ خو سخت ورځ دي او آن تر بل آن سخت دی ورځ تر بل سخت ده ورځ تر بل موږ هغه ځای ته ورسیږو اوس ما الله نه درته زتا کله وجنم چې راته ویلې موږ په ټول ژوند در مسجد نه وي وتلی صحیح سولو خو چون کې الله ته د دنیا منظور ده چې څومره د دنیا آباد دی کنه نو بیا به څوک وتلی بیا به چا کاروبارونه کوي هغه د مرګ تیاری به کوي پر سړي باندې پانزي اډر وکړي خدای دې وکي یو کال بعد یو یقیني دا خبره دی بیا چیش کې د کاروبارونه کوي څنګه په منډه خوږه ګوله به دی وکي د چا سره په خندای شي یا نه کیږي بیا د الله رسول فرمایا یا ایها الناس ابکوا فان لم تستطيعوا فتباكوا فان اهل النار يبكون في النار د الله رسول فرمایا اے خلقو تاسو جاړي د الله د الله په دربار کې د الله د خوب سيسو د الله د عذاب سره وجاړي الله ته چې الله مشته معافي وکي که جړلې نسی بیا طرز د جړا جوړ کړي بیا طرز د جړا جوړ کړي د جړا چم وکړه سره کم سړی جاړي هغه رقم و الله ته متوجه سه هغه رقم الله ته په عاجزي او خاکساري د الله رسول فرمایي په جهنم کې به یو سړی دومره وجاړي چې دا دستورګو وش کې به ختم شي حتی په چهره کې به شلی وادیانی صحیح سو پاره کې به ولی د وش کوچ دار به بیا به دا وش کې ختم شي بیا به وینه را شروع شي هغه وش کې ختم شي بیا وینه شروع شي او چې وینه شروع ولا ابل ورځ یو الک راغلی وو نو بیا د ویل مولوی صاحب داسې یو څوک دی زما مطلب ماته زما خور بیماره ده مال څنګه بیماره ده ول داسې مطلب تر سترګې وینه بهیږي سترګې وینه کوي وینه خو نو د وښکو رقم به کوي نو بیا مال ول بیا داسې ولاړم کراچۍ لره بیا مې داسې مطلب علاج وکړي هغه ول داسې یو رګ مګ دی بيخي واته لک روپۍ په خرڅ کې بیا هم النګ ډاکټرانس ما سره څنګه منل دا څنګه کېدلی بیا غو علاج راوکي چې به خېش پر ولا روپۍ خرچم په وک چې هغه هسپتال سره وتم بیا غشي شروع بیا یو ملاله ورلم پیر لورلم هغه تل 2 روپۍ و چیش برا کې خیر هغه ولزه په ګارنټي دا کار کوم هغه کار چې بیا راوکي بیا د سترګو وښ کې ختم شوی دغه تیر چړې نه دي دغه د پنر دغه را الټي کولې د منول نه دي خبره د منول نه دي چې هغه شی ختم شي بیا د سترګو بیا ویډیو راښکاره کړ تر سترګې داسې وینه را پیدله لکه هغه اورک سړی په خپل پرې کې غورځي دا وینه داسې قریب لس 12 کال سپورت کښته خورې ول مانو دا خدا شي نه دی رګ مګ مثلا نه ده دا سیرو د کوډو جادو مثلا والمولوی صاحب یو سړی را معلوم دی دا تقریبا په سل کې 90% زموږ دا امید دی زموږ دا ګمان دی چې دا سړی زما په خور کوډي کړی سیرو جادو یې را باندې و بیا پیرانو کې مطلب ستا دا دغه خوستا راته ویل چې داسې سړی هغه نشانیان ټول پاغه کې وڅ چم وکم تلار راوښ ګوره څوک د چا کور ور خرابوي څوک د چا کور ور خرابوي ظالمه دا پیران دی الله د جهنم هغه کندي تورواچی چې دی و ابو جیل سره یو ځای هغه پیران در شایم چې دغه کوډي په چا کوي هغه پیران در شایم چې چا کورون ورسمي د چا د کور مشکل ور خلاصي هغه نه د دې پیرانو دی الله در په در دی کی الله دې د کورون ور خراب کی بچانه نه الله دې د کور ور خراب کی ولې ظالمه په 15000 په 10000 په 15 لک روپۍ د چا کور خرابې د چا عزت ور نیلامه ډېر افسوس
دون افسوس راته ودرېدی مالی الله. هلته چې بیا طالبانو خبرې جوړ یانو طالبان سختي کوي یانو طالبانو ستا پر کور دا خبره برابر شي، ستا پر خور زما پر خور، ستا پر لور زما پر لور، څوک دا چم وکي او په حکومت کې څه کولای نه شي. جمهوریت دی او پیران دي ګرځي آزاد، بیا ته څه چم کوي؟ طالبان دي خوښ دي نه دي خوښ؟ طالبان څه کوي؟ کافران به لا خوښ شي چې یار ایسه کافر وای د ازما انتقام دا اخسته وای. دا اوس ابلوز څلور کسان راوځړول وځي یار نو انسانان دي نو دا بشري حقوق دي او نو دایت څنګه راځړولې دي. تا چې په بمبار کوي 200 کسانو ودونو ناوي او زوم دي شهیدان کول خالی په سوري توري بخلاص وي چې غلطي را سوسوا او 200 جنازه په پرتی ولې د واده ناوي په خپل کالي کې شخه کا اچا دانه دی ویل جمهوریت دی امریکا د زور وره ده او دلته چې 2 کسان را وځړي یا نو ګر جهان خلی او واچ سپیدي کڅ بلای وي ده. اوس په توای چې او مولوی صاحب نو سم سړی دی نو مسلمان دی څنګه را زړی یاره ټول خبرې پرې دراسه ما او تا پر ځان برابر زما شیرین زوی ستا شیرین زوی که زوی نه لري ورور خو بلري که ورور نه لري وراره خو بلري که وراره نه لري دغه سیو خوري خو بلري خلک راشي غوايي ویس بیا ټلیفون راوکي بیا کروڑ روپۍ درڅ غواړي بیا ګوتور پرې کړي بیا دوی ګوتور بیا لاس پرې کړي چرپۍ را واسطه بیا ویډیو را واسطه څه چم کوي ستا مړ پلار بلا طالبان مني وس ستا مړ پلار نه دي پلار نه دي نکه خو به دې مړ ستا نکه به په قبر کې لا مني که په دوزخ کې په دوزخ کې به لا مني. صحیح سودا په دې را زړولې دي ته بل ته حساب ملګوا هغه وای مځکه هغه سوځي چې ور باندې باندې دا د پر کور پښتنه وکړه چې ما تا ته خدا نه قسته کله کله د خلکو له خشم ورسي وای خدای دې لا ولا کړه اخلاص کې نعوذ بالله ولي وای صحیح سلو دا غف نه ده ته به د چا پر ځوان خور باندې کوډي کوي سیر کوي جادو کوي او پیر صاحب تا ته 1000 روپۍ ستاسو غواړي او ما په کراچي کې خورای زبا ته لسلکه څه قرضې کوم زبا علاجونه کوم داغه باوجود بنه جوړیږي او تا به کړی او را خبرو مې چې دا غریب په دا حال دی او بیا کوډ د کافر زوی لرم نو ورته د جهنمی زوی لره چې راسه یاره بس کباله مې ډیر انتقام جنې واسطه ما ستا څه کړی و چې تاسو ما دونه کور را خراب کړي پر صدر خطلې وم بي په بیزتی مې درته کتلې وو تراله په مرکه راله د ازما لور خور دی وغړته ما نه قدر تولاله په ما دي دا چم وکي څنګه سو خوښه مې ده منه است دا نظام بیا منه کې نه منه خامخابه منه سل زره واره طوفان سے طوفان فولاد سے فولاد غر سے غر لبه منه دا چې زړولې واغه دغه وجه نور ځان ته خبره ده منن نه منل ځان ته خبره ده تر دې ځای خو به منه چې د چا ورور اغوا کوي د چا زوی اغوا کوي ور کوي د ځان سره بیاي یا وجل یا بي عزت کړي یا بي عزت ورسولې یا روپي غشت منه دا داش دا پیران دا شی واړي الله دې الله دې تباکی د خلقو عزتونه نظام عزتمن کورونه د باندې راوېستل عزتمن کور و هندو تناستي و عیسائی تناستي چې یار په ما کوډ سوي دي ما خلاص کوي ورکم صحیح سلو او جاد او وست په افغانستان کې جادوګر وای کوډګر دی وای ځه تر دې ځای خیمنیا و تر دې ځای خدای کیسه منی وې منه در دا ځای خو منه شنو د الله رسول فرمایي به ترسترګو د وینو وشک د وشک پر ځای به ویني بهیږي او الله رسول فرمایي کو وغواړي په هغه وشک کې تک شتیم چلولې سی بیا دونه وشک دونه ویني چې دغه بیا دا خلاصه ډېر خبره ته نه کوم ستیم پر دماغو بوج راځي درته وې کما بیا بس دماغونه په لوګرځي مولوی صاحب د کوم خورته ناست ډیر خلک وای مولوی صاحب څنګه دی بیا په ټلیفون نه دراغلي مالیا ستاپلار دروس ټلیفون نه درکړ نستا مور را کړی راکې ان شاء الله خامخیر راکې دې دا خیال چې مولوی صاحب د ځان د پاره ناست دی فلا اله الا الله محمد رسول الله یو ان را باندې شراب د فیسبوک او د موبایل چې زناستم یا ز الله په ما خبر دی الله دې زما ځای جهنم کې کزه شهرت غواړم کزه مشوري غواړم چې زه مشهور اسم
د مشورې د لاسه زه پر دا روډ نه سم ګرځېدلی پر روډ نه سم ګرځېدلی په خپله سودا پسې نه سم تللی مشورې څوک څه کوي زه څه دا کار خو نه یم چې ما ته مشورې ښه خوند راکړي څه مشورې ده مشورې هغه خوند کوي چې پر عرش تا وپېژني د مځکې مشورې بچی شي ته ما وپېژنې زه تا وپېژنم صحیح سلو دا خبرې نه دي دا صرف ستا دپاره کوم زه د معاشرې حصه یم ستا خور د ځان خور بولم ستا ادې د ځان ادې بولم ستا کور والا د ځان خور بولم تا د ځان ورور بولم زه ستا عزت د ځان عزت بولم صحیح سو دا زه په دې وجه درته کوم چې خطا وځي په دا اوس کې دغه د فیسبوک مسلو کې بیخي ډېرو خلکو زما سه انتقام واخیستی بیخي ډېرو خلکو په هغه طرز راسه واخیستی چې یو الله په ما خبر دی او الحمدلله یو بیشته مې هم نه دي شورېدلی یو بیشته د الله په عظیم فضل که ټګ وای ټګي مې کولی ستی بېعزتي مې غوښته الله به زه وختي لا ورکړی وای خو هغه نه غواړم خو دې دشمنان هر څه دا کوټګران خو زما دشمنان نه دي صحیح دا جادوګران زما دشمنان نه دي څه به په ما پسې نه وایي خبره خلاصه ده د الله عدالت لره به ورځو زه مرځم ته یې مرځي جادوګران مرځي که زما د جادوګر سره ذاتي خبره وه چې تا په ما جادو کړی و یا زما په کور الله دې ما ونسي او که ستا د خور ستا د کور د معاشرې د پښتونوالي خاص کر مسلمانی او په مسلمانی کې پښتونوالي باندې ما خپل ځان دی کړی دی نو باید چې بیا ته ما ته شاباش راکړې صحیح سلو خوله به نه سره غورځئ اچ بدماشي نه چلېږي اچ پیسې اچ بدماشي اچ زور دی نه چلېږي نه منم که مې ومنئ په هغه ورځ بیا خدای را سپاته دی بیا به ستا بندګي کوم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي دا الله رسول فرمایي جهنم لره به شقي سړی دی شقي قيل يا رسول الله ومن شقي يا رسول الله شقي څوک دی شقي بیا څه ته ویل کیږي موږ خو اورېدلي شقي خو بدبخته ته وایي دا الله رسول فرمایي من لم يعمل لله بطاعته چې د الله اطاعت نه کوي د الله امر نه مني د الله فرمان نه مني د الله حکم نه مني او ولم يترك له معصيه رواه ابن ماجه او د الله نه فرمانی نه پرېږدي چې الله فرمایي پلانې کار وکاغه کوي نه چې الله فرمایي پلانې کار مکه واغه پرېږدي نه شقي ودی ته وای دا به جهنم لري اوس ما ته خپل اندازه ولګو چې الله ما ته کم حکم کړی دی ما ته منلې ده کمی منلې ده خو ډیره ښه خبره الله د کمی خبرې سم ته راګرځولې ما ته پرېښ دي هغه خبرې کم پرېښ دي خو ډیره ښه خبره او که الله امر کړی دی هغه منلې نه دی چې الله نه کړی دی منع کړی دی هغه ما ته منسوي نه نو هغه ته بیا شقي وای د الله رسول فرمایي دا جهنم دی دا به جهنم لري خامخا کافر نه صحیح سلو د الله رسول فرمایي تاسو د الله څخه حیا کوئ حیا صحابه کرام ډیر پریشان سو هغه ول یار حیا مر څنګه صحابه به ویل بیت الخلا ربنت شتنه وسولي والمر د الله څخه شرمېږي د الله رسول یا حیا دې ته نه وایي چې زه بیت الخلا لره نظم خو ما بدن لچیږي دا کپړې چې ما وتا غوسي دا خو ما وتا د جناتو د پاره شیطانانو د پاره چې ما وتا نه ویني ملائکو د پاره او د انسانانو چې ما وتا نه ویني د الله د پاره الله خو حکم کړی دی امر یې کړی دی په دې جامو خو ما وتا د الله سره نه پټیږو صحیح سلو ته ما نه ویني زه تا نه وینم الله خو ما وتا ویني نو الله خو ما وتا په دننه رګ اگا دی نو الله د الله رسول فرمایي وای د الله څخه حیا دې ته وای چې الله د کوم شي سم نه کړي هغه مکه و دې ته حیا وای الله د کوم شي سم نه کړي پلانې کوا پلانې مکه و چې دا مکه و هغه مکه و سیسو غیبت مکه و بهتان مکه و حسد مکه و عناد مکه و بغض مکه و کوډی مکه و جادو مکه و سیر مکه و د چا کور مور خراب و سیسو قتل مکه و بدکاری مکه و شراب مکه و دا ټول الله فرمای مکه و او که ما تا کو سیسو نو بیا هغه ته بیا شقي ویل کیږي او شقي د الله رسول فرمای بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا چشتي د جهنم دی هیڅ ګرانه خبره په دې کې نشته ما تا ګوره غلامان بنده وایو بندگی خدای معنا چې غلام یم سیسو د الله غلامان
اوس که زما او ستا په دکان کې معمولي قدر نوکر دی مزدور دی 3000 روپۍ ورکوو یو قدم زما او ستا د منشا او زما او ستا د مزاج زما او ستا د طبیعت په اخوا قدم نشي ښوولی ما چې کوم کار در وښوی هغه به کوې صحیح شو که زما ګټه د کوم تاوان دی ته به کوې که نه وکړي موږ دغه مزدور پسې اخو که نه پسې حالانکې په 3000 روپۍ دی دیم انسان دی زوم انسان یم دیم بني آدم دی زه هم یم دیم د محمد رسول الله امتی دی زه هم یم دیم مطلب د الله او د رسول د الله بنده دی د رسول امتی دی ما او تا ماغي داغه باوجود موږ د 3000 روپۍ په تنخواه باندې نیولې دي کې نه کوئی مرسته په کو پسای خو کې 15 ورځې کار کړو 15 ورځې تنخواه ورک 1500 جن راو ګرځو نو ما او تا چې د الله غلامان نو ول د الله خبره نه مونږ حالانکه موږ دای نو سو وجلې د خپل مزدور نه سو غلې پر د مخ الله ما او تا جهنم لره به ولې سي عیسی علی السلام فرمایي د هغه چا سم مبيریږه چې تا وجلې سي د هغه چا سو وبېره چې وجلې دي هم چې جهنم ته دې ما چولې سي هغه الله دی الله دې زموږ د ټولو پرده وکړي الله دې د ټولو مسلمانانو د ټولو مؤمنانو زموږ قریبان عاجزان د ټولو دې الله ایمان سلامت کړي او الله رب العزت د بدمرغي او د بدقسمتۍ وساتي الله رب العزت هغه زموږ ته خوندي هغه زموږ ته ورونه قریبان عاجزان چې چا جادو سیر باندې کړی الله دې جادو د سیر اخلاص کړي الله دې جادوګران ته هدایت وکړي که هدایت نه خدای پاک دې هغه جهنم پر واچي چې عتبه او شیبه مالتي دې مالتي ورسره صحیح سلو الله دې موږ توفیق راکړي چې د چا کورونه جوړ کړو الله دې موږ توفیق نه راکړي د چا کورونه ور خراب کړو الله رب العزت پر ایمان او پر اسلام موږ ژوند راکړي الله دې پر دې تور موږ مرګ راکړي چې موږ مردا او لا اله الا الله محمد